بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. په نن درس کې موږ او تاسې را رسېدلي یو یو شیپ زه را اخلمه، الیپس مې راواخیسته، کنټرول ورسره نیسمه، دا رسموم، بیا سپیس وهم، یوې ساحې نه بلې ساحې ته موو کولی شم، دې ته یو رنګ ورکوم. د دې اوس زه یوه کاپي اخلم. کله چې موږ او تاسې په فوټوشاپ کې کاپي اخیستله خو الټ به مو ورسره نیوه، موو کوو به مو. دلته موږ څه کولی شو، دلته موږ او تاسې دا چې کله موو کوو نو کاپي چې اخلو کنټرول ډي، دا وګوره موږ د دې یوه کاپي واخیستله، داسې رنګ مې ورته ورکړه. بیا د دې یوه کاپي اخلم، کنټرول ډي، دلته اږدم، دې ته داسې یو رنګ ورکوم. بیا د دې یوه کاپي اخلم، کنټرول ډي، دلته اږدم او دې ته رنګ ورکومه، داسې یو رنګ مې ورکړه. بیا د دې یوه کاپي اخلم، دلته اږدم. یعنې موږ د دې کاپیانې څنګه کولی شو، اخیستلی شو. اوس که زه بیا F7 ونه وهمه، الیپس راواخلم، کنټرول ورسره ونیسم. شارټکټ زده کول مهم دي، خامخا به موږ او تاسو شارټکټ څنګه کوو زده کوو. دا خو یوه طریقه وه چې د کنټرول ډي په واسطه موږ د دې څه کوله، کاپي مو اخیستله. بله طریقه ملګرو دا ده چې موږ او تاسې دا د چپ کلیک په واسطه باندې انتخاب کو او کش کو یو طرف ته. مثلا دلته مو راوسته، دلته موږ کاپي غواړو، دلته بیرته ښي کلیک وکئ. ګوره کاپي موږ واخیسته، د دې نه زه دې خواته بیا در راولمه، کش مې کړه، چپ کلیک مې نیولی دی. چې کله یې پرېږدئ دې ټایم کې ښي کلیک وکئ. وګوره موږ بله کاپي د دې واخیستله. دا هم زموږ او ستاسو دپاره ډېر مفید دی. په ډیزاین کې موږ د دې څخه استفاده کوو. اوس زه غواړم چې د همدغه شیپ چې کوم ما رسم کړی دی، د دې په دې منځ کې زه هم یوه دایره څنګه کړمه، رسمه کړمه. د دې په منځ کې زه یوه دایره رسموم، یا کنټرول نیسمه. دا کنټرول چې کله ونیسئ تاسو داسې وړوکې کولی شئ که نه، دلته زه دا پرېږدم. وګوره یوه دایره دلته رسمه شوه، خو دا په منځ کې نه شوه. زه غواړم بلکل په سنټر کې د دې یوه دایره رسمه کړم. نو په دې کلیک کومه او څه نیسم، کنټرول نیسمه، دا داخل خواته وړم. کیږي؟ نه. شفټ ورسره نیسمه، داخل خواته وړم. وګوره په منځ کې د دې موږ څه کولی شو، یوه دایره رسمولی شو. وینئ منځ کې بلکل په مرکز کې ده. شفټ مې نیولی دی، چپ کلیک په واسطه مې دا منځ ته ویوړه. دلته خوشې کوم نه، که خوشې کړم وګوره هماغه دایره کوچنۍ شوه. نه، بیا شفټ نیسم، داخل خواته وړم. کله چې پرېږدم په دې ټایم کې ښي کلیک کوم. وګوره ښي کلیک مې وکړه، دا مې څنګه کړله، انتخاب مې کړه. دا یو بهترین